بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن وایو youtube.com. یوټیوب چې دا د ویډیوګانو لپاره صرف استعمالیږي. په دې کې تاسې ویډیوګانې چې چا اپلوډ کړي دي، جګې کړي دي، هغه لیدلی سئ، تاسې ور اپلوډ کولی سئ، ډاونلوډولی سئ او لایف په ژوندۍ بڼه تلویزیونونه پکې لیدلی سئ. بعضې یې لري لکه د میچونه چې کوم فعلا شروع دي، اکثره وخت تاسې په یوټیوب کې که سرچ کوئ نو لایف په ژوندۍ بڼه هم پیدا کېږي، لیدلی سئ. خو انټرنیټ چې دا ډېر استعمالوي. راځو د دې لپاره زه youtube.com را خلاصوم، youtube.com او ریکارډینګ ډایرکټ. تاسې ګورئ چې ما هلته سرچ ورکړه الفلا انسټیټیوټ پکتیا او سرچ باندې مې پسې کلیک کړه، انټر مې کړه، نو د وینډوز او د ورډ ویډیوګانې چې کومې دي دا موږ اپلوډ کړي دي، تاسې لیدلی سئ دلته. بس په کلیک کا ویډیو درته ښیي. دلته درته ښیي چې څومره وخت مخکې دا ویډیو جګه سوې ده، اپلوډ سوې ده. 10 میاشتې مخکې 293 وارې دا لیدل سوې ده. دغه رقم ښکته نورې هم درته ښیي، بعضې 80 وارې او زیات او کم وارې لیدل سوي دي. خو زه راځم په یوې ویډیو باندې کلیک کوم. له دې نه علاوه دا خو موږ مثال دغه خپل چینل دغه ځای کې سرچ کړه، نو تاسې کولی شئ چې د نورو ویډیوګانو سرچ ورکوئ. لکه اشرف غني فني دا ویډیو زه اکثره د یوټ کې ډېرې ښې خبرې به کړي دي. دلته یو وړوکی ماشوم ده، دې ښځې خو هم لکه چې ښه دغه ده. تاسې دا ویډیو به وګورو، زه دغه به وګورو، دې باندې زه کلیک کوم. کنځای خو مې نه کړې، تا خو لیدل لکه څوک چې شاهنامې خپروي برنامې نه لري. موږ شاهنامې نه خپروو، برنامې لرو. ښه، په دې باندې تاسې درولی سئ. نیکسټ په دې لیست کې چې بله ویډیو هغه ډایرکټ ته ښیي، دې پسې ډایرکټ دغه ده، په دې باندې کلیک کړئ. اواز یې کمولی شي، زیاتولی شي. له دې ځایه کمپیوټر اواز هم تاسې هغه کولی شئ. وخت یې درته ښیي چې دومره ثانیې ویډیو دی، دومره منټه ویډیو ده او دومره تا اوس ولیدله. کلیک هم مخته کولی شئ چې کوم ځای ته ته ول غواړې. ورسره فل سکرین باندې هم تاسې لیدلی شئ، یا بېرته خپل حالت ته څه سیټینګ یې نور هم ډېر ده. او څومره وارې دا ویډیو لیدل سوې ده، ویوز څومره لایکونه ورکړل سوي دي، څومره ډس لایک. په فیسبوک کې دغه بټن باندې ډېرې هغه وسولې خبرې، خو اخر په پښیمانه سوچ داسې نه چې بیا به جنجال در جوړېږي. لږ منفي اړخ لري د ډسلایک بټن، د دې وجې نه ده ورکړی په فیسبوک کې. دی لري چې ما دا ویډیو خوښه نه سوله، شپږو کسانو نه ده خوښه کړې. او لاندې کمنټونه هم هغه رقم تاسې ورته کولی سئ، ښه ویډیو ده ښه نه ده. او د دې نه علاوه چې دا په دې کې تاسې یوه ویډیو ډاونلوډولی هم سئ. د هغه لپاره به تاسې ځئ او په google.com کې به یوټیوب ډاونلوډر سرچ کوئ، YTD یوټیوب ډاونلوډر. نو تاسې وګورئ یوټیوب YTD ډاونلوډر، دا به رایټ کلیک اوپن لینک ان نیو ټیب، دا به راخلاص کوئ او ډاونلوډ به یې کوئ پروګرام. دلته ګورئ ډاونلوډېږي، خو زه ته هم چې دا ودروم ما تیار ډاونلوډ کړی ده، نه یې غواړم، بیا یې کینسل کړه. نو ما تیار انسټال کړی یم، د انسټالیشن هم ډېر اسانه ده. دغه د یوټیوب ډاونلوډر دې باندې زه کلیک کوم. ښه دا خو یې کار نه کوي، درې زه یې بیا وګورم. YTD ښه دا دغه کار پرېښی ده، زه به بیا انسټال کړم. د انسټالیشن لپاره ځم زه ډاونلوډز فولډر ته او پروګرامز، په دې کې چې دي په دې کې YTD سته ما سره دغه ده، 2 وارې مې ډاونلوډ کړی ده. نو دې باندې زه ډبل کلیک کوم چې دا انسټال کړو. آیکن یې دلته راغی، دی نه هم بیا تاسې را خلاصولی سئ. فینش سټارټ YTD درته هم چې را سټارټ یې کړه. ښه، او په دې کې تاسې کله کومه ویډیو ډاونلوډوئ، دلته به یې هغه چې کوم URL ده، URL څه شی دی؟ یونیورسل ریسورس لوکیټر، دغه ته URL وایي.
دغه ادرس نو زه راځم د دې ویډیو که ډاونلوډ یې چې کله ویډیو به سټارټ کې او دې باندې به رایټ کلیک کې دا به انتخاب کې دغه ادرس کاپي به کې دې پروګرام ته به راسي دلته پیسټ ډایرکټ پیسټ کېږي څنګه چې ماوس دلته راسي کني ته رایټ کلیک پیسټ کولی هم شي او د هغه نه وروسته زه به دا بند کړم ذاتي دا وای ټي ډي هغه نه وروسته دې پروګرام باندې ته کولی شي د ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړې خو کوم ځای ته سیو کړم ډاکومنټس ته سیو کېږي ځای ته بدلولی هم شي دې باندې کلیک کړه دا خو راخلاص ډاکومنټس په دې باندې کلیک کړه کوم ځای کې سیو کړې فولډر ته بدلولی شي ته هم ډیسکټاپ باندې سیو کړه اوکې او ډاونلوډ باندې پسې کلیک کړې نو دلته تاسې ګورئ سایز یې درته ښیي او پروګرس درته ښیي یو ام بي دا سایز لري ډاونلوډېږي 100% دومره سپیډ لري د انټرنیټ اوس فعلا او څومره وخت پاتې ده دغه دا ډاونلوډ سوله تاسې اوس لیدلی شئ کمپلیټ به دلته ورته ولیکي ښه دا خو یو ام بي وه ځکه زر ډاونلوډ سوه او دلته راسئ تاسې دا ویډیو اوس لیدلی شئ دغه ده خپل کمپیوټر کې ډایرکټ صحیح څه له دې نه وروسته په ژوندۍ بڼه کوم تلویزیون څنګه کې ګورو دې کې د زده کړې ویډیوګانې شته لکه ما چې تاسو ته موږ د ویډیوګانې وښودلې الفلا انسټیټیوټ پکتیا کې سرچ کوئ ورسره ورسره د نورو پروګرامونو هم د زده کړې د نورو استادانو تاسو پکې لیدلی شئ ورسره ورسره اکثره په انګلیسي کې انګلیسي بیخي ډېر دي او د هر پروګرام تقریبا کې پیدا کېږي او له دې نه علاوه معلوماتي خبرونه تورو نیوز چې دلته شته لایف زه به هغه تاسې باندې وګورم تورو نیوز لایف ما مخکې سرچ کړی هم ده دا زه دې باندې زه کلیک کوم دلته وګوره لایف ورته لیکلی دې ته هم لایف لیکلی زه به د یو باندې کلیک کوم دغه باندې به کلیک کوم چینل راته راخلاصوي دغه او د هغه نه وروسته تاسې په ژوندۍ بڼه دې باندې زه کلیک کوم چې ویې ګورو ښه ویډیو چې هغه وخت لري او دې ته چې کوم دا لایو لیکلی د دې کسانو او د دغو مرکزونو پر وړاندې ګامونه لایو ګورل دلته لیکلی ده وخت نه لري ډیورنډ کرښې ته څیرمه او دلته وخت کې چېرته دوی لیکي 10 بجې 7 دقیقې 10 بجې 7 دقیقې وسلو له ځای پر ځای کولو خبر ورکوي چې له دې سره هممهاله دراولی هم دغه رقم بعضې نورې چینلې هم تاسې پکې لیدلی شئ سرچ کولی شئ دلته لیکي هم چې 73 واچینګ نو 3 کسان یې فعلا په یوټیوب باندې ګوري دا خبرونه کمنټونه وغیره ورسره بیا کولی شئ دماغ خپله په دې کې چې خوښ دلته خو دا ډي ایس ایل کیبل راغلی ده تقریبا 3 کاله مخکې خو موږ او تاسو ته نه ده غځېدلی نو زه خپله چې کله مې زړه په تنګ شي که نه نو بیا چې کومه بیا چکر وایم په نړۍ کې څنګه چکر کې ویل کېږي اکثره خلکو چې چکر ته چېرته تللي ښو ښو کارونو ته نو ویډیو کوي لکه زه به تاسې باندې وګورم کوم ځای در باندې وګورم داسې یو ځای چې بیخي چېرته عکسونه هم نه یې لیدلي نیویارک مې لیدلی چېرې لاړ سم افریقا ته جنوبي افریقا کې ګورو کومه کیپ ټاون چې کوم دا سیټي ټور 2016 بیخي صحیح ده چې نوی ټور یې وګورو ښه راځئ دغه ټور وګورو چې دې کې دا څه شي دي ویډیو زه در ووایم دا ویډیو راځو درس ته بل چې ده په دې کې تاسې که غواړئ چې یوه ویډیو اپلوډ کړئ خپله نو په دې بټن باندې به کلیک کړئ اپلوډ دا مو اوس ګوګل کمپنۍ اخیستی ده نو د یو د جیمیل کې باید ته ایمیل ادرس ولرې د هغه نه بغیر ته نسې اپلوډ کولی نور د دې آی ډي جوړول نشته صرف د جیمیل ایمیل ادرس دنه غواړي لکه موږ چاته جوړ کړی یو سید عباس ته هم جوړ کړی په دې اپلوډ بټن باندې به کلیک کړي ویډیو به دې تیار جوړوي دلته به راسي اپلوډ کمپیوټر ته راغی ویډیو به دې انتخاب کړي اوپن باندې به کلیک کړي اپلوډینګ به شروع شي بیا څه رقم شیر کې پبلک انلیسټډ پرایویټ مطلب انلیمي انلیسټډ هم داسې په اساني نه پیدا کېږي چې چا فالو کړی نه په دې کې هم فالو کېږي دا کس سبسکرپشن بټن وي پکې چې مطلب هغه بیا که څه پوسټ کوي نو تا ته ډایرکټ ایمیل ته یو ایمیل هم رالیږي چې فلاني دغه پوسټ وکړه په یوټیوب کې
بیا که عکسونه د سره وي د هغه نه ته سلایډ شو په خپله ویډیو درته جوړوي هغه پروګرامونه سته خلک دلته نه جوړ دلته کېدای شي د انټرنېټ د کمزورتیا له امله دلته وهم درېږي او ویډیو کټر پروګرام هم لري او د دې ځای دا څوک نه استعمالوي اکثره په کمپیوټر کې استعمالوي ځکه چې انټرنېټ کې سلو شي بیا د ویډیو بېرته سره ګډوډېږي په دې کې نو دا و د تاسې youtube.com او د مثال ویډیو لیدل ډاونلوډول اپلوډول دغه طریقې خو دا د اپلوډ باندې چې کله ما کلیک نو دې کې دلته تاسې وګورئ یو ایمیل تیار ستا الفلا انسټیټیوټ په نوم باندې تیار پکې راخلاص ده که چېرته دا نه وای راخلاص بیا ډایرکټ نه غوښته چې ایمیل ادرس او پاسورډ دې راکړه